عیسی یو ځل بیا د دریاب په غاړه تعلیم شروع کړ او دومره ډېر خلک ورته راټول شوي وو چې هغه ته په دریاب کې کشتۍ ته وخته او هلته کېناسته او نور ټول خلک د دریاب په غاړه په اوچه ورته راټول شوي وو او هغه هغې ته په مثالونو کې د ډېرو خبرو تعلیم ورکو او په خپل تعلیم کې هغه هغې ته وفرمایل واورئ یو زمیندار د کروندې دپاره بهر لاړو نو چې کله هغه په خپل پټي کې تخم نستلو نو څه تخم تېنه په لاره پرېوته نو مارغان راغلل او هغه وخوړه څه تخم په کاڼیزه ځمکه پرېوته چېرته چې لږه شان خاوره وه او دا زر راوټوکېدلو ځکه چې هلته لاندې نوره خاوره نه وه خو چې نور راوختلو نو هغه کچه بوټي یې وسوځول او هغه اوچ شو ځکه چې جړې یې نه وې څه تخم په غنو کې پرېوته ازغي لوی شول او فصل یې لاندې کړ او میوه دانه یې ونه نیوله او څه تخم په زرخیزه ځمکه پرېوته چېرته چې هغه راوټوکېده او لوی شو او یو په 30 یو په 60 او یو په 100 غلی وکړه هغه بیا وفرمایل که څوک د اورېدو غوږونه لري نو هغه دې واوري هر کله چې عیسی د ګڼې نه فارغ شو نو 12 مریدانو او نورو د هغه نه ځان د مثالونو په هکله تپوس وکړو هغه جواب ورکړ چې تاسو ته د خدای پاک د بادشاهۍ راز درکړی شوی دی خو هغه څوک چې بهر دي هغې ته هره خبره په مثالونو کې کیږي لکه څنګه چې سیفي وایي زه چې څه کوم هغې به یې په سترګو ویني خو څه به هم ترېنه نه زده کوي هغې به اوري خو پوهېږي به پرې نه ګنې نو هغې به خدای پاک ته راوګرځي او وبه بخلی شي بیا عیسی هغې ته وفرمایل ولې تاسو په دې مثال پوه نه شوئ نو بیا به تاسو په نورو مثالونو څنګه پوه شئ زمیندار کلام کوي د لارې په غاړه هغه خلک دي چېرته چې کلام کرلی کیږي او چې کلام ووري نو شیطان سمدستي راشي او کرلی شوی کلام د دینه یوسي دغسې هم هغه دي چې په کاڼیزه ځمکه کرلی شوي دي څنګه چې دی کلام ووري نو په خوشحالۍ سره سمدستي قبول کی خو چې جړلې یې نه وي نو د زغم طاقت پکې د لږ وخت دپاره وي نو بیا کله چې د کلام په وجه په هغې تکلیف یا سخت راشي نو بیا سمدستي هغې تندک وخوري نور خلک هغې دي چې په غنو کې وکرلی شو دا هغه خلک دي چې کلام اوري خو د دنیا غم او د مال دولت لالچ او د نورو سیزونو خواهشات په منځ کې راشي او د کلام مری خپي کی او کلام به میوه پاتې شي او بیا هغه خلک دي چې تخم یې په زرخیزه ځمکه پرېوته دی کلام واوري او قبول کی او یو په 10 یو په 60 او یو په 100 میوه ونیسي